بسم الله الرحمن الرحیم. محترم سامعین، تحفه د اسلام شروع شوه. راځئ چې د الله تعالی د محبت حاصلېدو اسباب او اصول او سیزونه او اشیا ذکر کړو. هغې کې به عاجزي هم راشي او ټول به واورو. سبب او اسباب د سیز دپاره وي، د سیزونو دپاره اسبابي. د سورة مریم په تفسیر کې وهزي الیک بجذع النخله، دغه ځای باندې مفسرین رحمهم الله یو شعر ذکر کوي، وی الم تر ان الله اوحى لمریم، ته نه ګورې چې الله تعالی مریم ته حکم وکړو په زړه کې واچوله وهزي الیک الجذع تساقط الرطب، تساقط الرطب، چې دا څانګه سانډه دې له شڼ ورکوه، تازه کجوري به راغورځېږي. نو بیا یې ویلي ولو شاء ربي ولو شاء ادنى الجزع من غیر هزة، که الله غوښتلی وی نو دغه بغیر د سنډلو نه به یې دې ته دغه کجوري رانږدې کړې وي. فلو شاء ادنى الجزع من غیر هزة ولكن، دا لکن د مخکې سره دی، کل شیء له سبب، د هر یو څیز دپاره سبب وي، نو اسباب به استعمالو، د هغې نه به انکار چې دین هغه نه کوو. راځئ چې هغه اسباب ذکر کړو. یو د هغې نه قرآن کریم په فهم او تدبر او سوچ او فکر سره لوستل، د هغې په معناګانو کې دا بالی کېږي چې موږ معناګانې یادې کړو. فتدبر القرآن ان رمت الهدى فالعلم تحت تدبر القرآن، د قرآن کریم تدبر په لاندې چې دین هغه دا علمونه پراته دي. افلا یتدبرون القرآن او انزل القرآن للتدبر، سفیان صاحب وایي وجعلوا للتلاوت، قرآن کریم تدبر د پاره راغلی کتاب د خلکو صرف تلاوت ته وګرځوي. کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته، یو تدبر سره قرآن کریم لوستل. دویم د فرایضو نه علاوه نوافل کول، دې سره هم د الله محبت حاصلېږي. دریم هر وخت د الله په ذکر کې مشغوله اوسېدل، هغه په ژبه باندې وي، هغه په زړه باندې وي، او هغه په عمل باندې وي، چې ستا حال نه اذا رکوع ذکر الله، چې لیدل کېږي اولیاء کرام بس الله سوی ته یادېږي. پنځم دا څلورم د الله تعالی مینه په خپلو خواهشاتو باندې غالب کول. او شپږم دا پنځم خپل زړه د الله تعالی په اسماو او په صفاتو باندې مصروف ساتل، د الله اسماء د الله صفات مطالعه کول، او د هغې کې سوچ او فکر کول، د الله تعالی کمالات او قدرتونو کې سوچ او فکر چې دغه کول. او شپږم الله چې څومره نعمتونه مونږ باندې کړي دي، که ظاهري دي او که باطني دي، نو هغې کې سوچ او فکر کول. او اووم په خپل زړه کې مکمل عاجزي چې دن هغه راوستل. اتم چې کوم وخت د الله تعالی تجلیګانې ورته کېږي، خلوت ځان له وخت کې تلاوت دی، مناجات دی، تهجد دی، نو د هغې اختتام په استغفار او په توبې سره کول چې تکبر د کې رانشي. او نهم کوم چې رښتینې محبان دي، د الله والا خلق دی، هغې له ټیم ورکول، هغې سره ناسته کول چې ستا اصلاح وشي. او لسم کم اسباب چې د الله او د انسان په منځ کې رکاوټ وي، کم څیزونه، نو د هغې نه ځان ساتل، دا د الله د محبت د حاصلېدو دي. نو په هغې کې په خپل زړه کې مکمل عاجزي راوستل، دا هم دي الله تعالی دې ما او تاسو ته نصیب وګرځوي. سبحان الله.